نن straight line connector دی right angle around it right angle connector او ایډیټ کړ یعنی نن right شي لاین خو نو ساده یې چې دا د لار کولای څه لاینونه رسم ګوري دا څه څه وایي شیپونه مو جوړ کړی دا غوښتل نو به څنګه کولای شي ارتباط جوړ کړي یا لاینونه جوړ کړي یا په دې جوړ سره ګوري ساده لاینونه دي یا کولای شي د شیپ لارې مختلف ایډیټ راولي صحیح فرض کړئ چې بیا غواړئ هغه کې به کولای شي ایډیټ راولي یا څه به کوئ دوه شیپ یا څو شیپ مو جوړ کړي وي هغه ته مو باید ارتباط سره وصل کوئ دې خپل هغه نقطې سره وصل کیږي دې دوه صحیح دي یا دا ورسره دا یا څه وکړي رائټ انګل دی دا ورسره دا څه کوي دا د رائټ انګل خپل لري ځای ګوره دې ډول سره دا ګوره په دې ډول سره خپل ځان داسې بل انګل مساوي ورکړي ګوره ته شکل ټول شي صحیح یا راوند دا به ګوره داسې چارپنجه دی خو دا به داسې راوند دایروي غونې دی ګوره په دې ډول سره دی صحیح دی کولای شي بیرته بیا ایډیټ پکې راولي ګوره بله فایل کولی شي ګورې په دې ډول سره راولي یا تاسو مختلفو ځایو کې استعمالولی شئ صحیح دی یا ایډیټ انکر دی بیرته په نقطو کې ایډیټ راولي Edit anchor however to add anchor point to object double click anywhere on object to move anchor point anywhere along the parameter object sure no خدای نو کارول نکي anchor point خو نو اټسو خیر دا به تاسو سره وګورئ چې د نقطه دی ور اضافه کړئ چې کارونه کې ګور دا انکر فانکشن دی دا فانکشن د چیز کې د لاینونو د سره کنیکټیږي سره وصل کیږي هغه د وصل نقطه ده ګورئ هغه د وصل نقطه ده دا ته شوي انکر فانکشن کیږي یا د بورواړو خیر خلاص کار خو مو ولیدل ګوره دا نقطې څه به کوي بیرته سره چینجوي یو ځای بل ځای ته وړي سره یا دغسې خو وروسته لرو دا دومره مهم نه دی داسې موږ دومره کار هم نه اخلو صحیح دی دا ساده لاینونه موږ ګر لوګو کې دغه ځایو څخه ډېر کار اخلو دې څخه ډېر کار اخلو بل د دغه شي خو څه دومره کار نه اخلو صحیح دی او دغسې وروسته لرو ډراپ شیډو صحیح دی ډراپ شیډو خو نه نوم څخه معلومېږي چې چی جوړ کول کېږي یو شیپ ته یو لوګو ته یا ټیکسټ ته هر شي چې موږ رسم کړی وي هغه ته موږ کولی شو یو شیډو ورته ورکړو سم ډول داسې یو شیپ جوړ کړو نو داسې ډراپ شیډو چې راواخلو کلیک ونیسئ داسې راکش کړئ هر ځای چې ډراپ شیډو ورکوئ هرې زاویې باندې جوړ کوئ هغې خوا ته یې ورکولی شئ صحیح دی دې ځای سره ګوره ورکړئ بېرته اوس هم کولی شئ زاویې ور چینج کړئ هغې کې صحیح هرې خوا ته چې وړئ هغې خوا ته ونیسئ یا دلته راسئ ورخامه کړئ ورتېزه کړئ سپین رنګ خوا ته چې ځي هغومره دې خامېږي دې خوا ته هغومره دې چیز کېږي تېزېږي صحیح دی سره ملاسیږي یا دلته راسئ نور پریسیټونه شته جوړ ګوره په دې ډول سره ګوره داسې خپل پریسیټ لري جوړ ډول دی په دې ډول سره صحیح په دې رقم سره غواړئ لوګونې شاوخوا صحیح دی یا په خپل خوښ سره څه وکړئ یو ډیزاین مو د دغه درته جوړ کړئ ډراپ شیډو ده په دې ډول سره مو جوړ کړئ هغه څه وکړئ غواړئ چې سافت کړئ ګوره دا رنګ یې څه وکړئ راسئ ورتوره کړئ هغومره بیا تېز دی ډراپ شیډو ته هر کوم رنګ ورکولی شئ ګورئ زرغون رنګ هلته په ال سي ډي کې شاید نه معلومېږي خو دلته بیا معلومېږي صحیح دی یوازې تور نه بلکې هر کوم شیډو ورکولی شئ صحیح دی دلته یې رنګونه دې ورکولی شئ صحیح دی په دې ډول سره یا اوس مو دغسې یو شیډو جوړ کړه هغه څه وکړئ غواړئ ځان سره یې ثبت کړئ نو بیا دې څه کار اخلو نوم ورته ورکوو هغه نامه سره یې څه وکړو ثبت ویو ریسیپټ کې صحیح دی یا د دې لارې څخه بیرته دغه کوو ډیلیټ ووایو بیرته دې لارې صحیح دی یا دلته هم زاویه ده ډراپ شیډو افیسي چې ده دلته هم کولی شئ چې ګوره زاویه ور چینج کړو صحیح دی یا د لرې کړو یا ور ډېره کړو په دې ترتیب سره څنګه دی ډراپ شیډو چې ګوره دا خپله جوړ کړي سیسټمونه دي ګوره په دې ډول سره دي
ته که چیرې بیا په خپل خوښ سره جوړ کړې هغه بیا کولی شي بیا هم دلته ثبت کړي پرسیټ وکړي د دې له پلس لاین اوس چې کرنټ آبجیکټ سټرینګ هلته پرسیټ د لارې څخه ثبتوي په هغه کوم ځای کې ثبتوي اصل کې ته باید چیرې ثبت کړې د کورل ډرا په فولډر کې ثبت کړې کورل کنټنټ فیلډز په دې ځای کې هلته په یو نامه سره ثبت کړه اوکې بیا بل وخت وغواړې بیا راخلاصولی شئ راسئ ویې ګورو اوس زه به دې ډیلیټ کړم بېرته به شیف راواخلم جوړ به کړم ډراپ شټ ډاون ريستور کی شاید همه دلته remove چې دی وسول نه راځي دی باید دلته راسي multiply دلته یو ځای دی چې کوم کمانډ دی دا ما خپل عملي کړی هم نه دی وایي save the current object string as a preset preset ته خو وایي نو ګوره چې دی ثبتوي ولې نه دا باید دی راسي دلته ځینې نور شیان دي په فایل منیو کې راځي هغه نیو فرام ټمپلیټ هغه ټوله ثبتېږي ګوره سیو ټمپلیټ هغه بیا بېرته کار کوي خو دغه چې دی دا بیا ما کتلي هم نه دی ګوره چې دی راځي ولې نه خیر خو دا بیا تاسو وګورئ کوم بیا یو ځای پیدا کړي صحیح دی او دا خو له ټولې زاویې